چې یو مسلمان رور د کلمه نه ورځي، کلمه نه ورځي، دین نه خبر نه دی، د خپل پیغمبر نه خبر نه دی، دا زموږ حال دی. دین باره کې سوالونه تپوسونه شو، نو بیا قسم مې دی په خدای که د صنم خبرې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ذاکر رحمان یم. ډېر ملګري داسې که نه چې تبلیغ پسې خندا کوي، تبلیغ پسې خبرې کوي که نه، وي تبلیغ داسې او تبلیغ هاسې. او ډېر ملګري به کې را داسې وایي که نه، وي تبلیغ چې کوم دی پاکستان کې نه دی پکار، تبلیغ چې کوم دی په مسلم ملک کې نه دی پکار، تبلیغ داسې او تبلیغ هاسې. تبلیغ کمالات ته زه ښیم که نه ملګرو. دا ویډیو تاسو ما سره وګورئ. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہے. ہم کون سے نبی کی امت میں؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے. نام بتائیے. ہمارا نہیں پتا. کلمہ سنائیے. ہمارے نہیں آتا ہے. اے یار فیضان نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ مسلمان ہے میرے بھائی. کلمہ سناؤ یار. کلمہ یہ نہیں آتا ہے. ابھی آپ نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا؟ کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے؟ ہاں افسوس. تو یہ محنت مزدوری سے کیا مطلب ہے؟ ہم بھی تو محنت مزدوری کرتے ہیں. تو پھر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو یار آپ تو کلمہ تو مسلمان اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ اگر انسان نہیں پڑھے گا تو مسلمان کیسے ہوگا یار؟ آپ نے پڑھا ہوگا کلمہ یار، آپ دھیان نہیں کر رہے ہیں ذرا کلمے پہ. آپ پڑھا ہوگا یار. سم مې دی په خدای دا زموږ د ملک د مسلمان حال دی چې یو مسلمان رور د کلمه نه ورځي، کلمه نه ورځي، دین نه خبر نه دی، د خپل پیغمبر نه خبر نه دی، دا زموږ حال دی. بیا ډېر ملګري داسې وایي که نه تبلیغ پسې خبرې کوي، تبلیغ داسې او هغسې.